کندهار ښاروالۍ د 212 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې تطبیق کړي. یادې څرګندونې د کندهار ښاروالۍ ویان د کندهار ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د نوموړي په خبره کندهار ښاروالۍ د 1402 لمریز کال لپاره 428 میلیونه افغاني انکشافي بودیجه ځانګړې کړې وه چې په مټ به یې د کال تر پایه د بېلابېلو پروژو په تطبیق کې مصرف شي. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله حسیم وایي چې په روان 1402 لمریز کال کې کندهار ښاروالۍ څه باندې 415 میلیونه افغانۍ بودیجه ټاکلې وه چې له جملې 428 میلیونه افغانۍ انکشافي او 240 میلیونه عادي بودیجه وه چې له مخې یې 212 میلیونه افغانۍ د بېلابېلو پروژو په تطبیق باندې مصرف شوې. نوموړي د شکاپور دروازې سړک، څلورمې ناحیې اړوند د ښوونکو د روزنې عالي مؤسسې یا دارالمعلمین سړک جوړول، د حاجي عبدالله کارتي سړک د یخ کاریز له سړک سره وصلول د کندهار ښاروالۍ له مهمو پروژو څخه وبلل. کندهار ښاروالۍ په 1402 هجري شمسي کال کې څه باندې 615 میلیونه افغانۍ بودیجه ټاکلې وه. په دې کې تقریبا 428 میلیونه افغانۍ د انکشافي بودیجه وه، 240 میلیونه افغانۍ د عادي بودیجه وه. د ښاروالۍ بودیجه تقریبا تر دې دمه څه باندې 222 میلیونه افغانۍ مصرف شوې ده. د ښار په مختلفو سیمو کې د سړکانو پر کریزي کولو باندې او یا هم د کوڅو په کانکریټ کولو باندې او داسې نور د ښار د ښایست لپاره، د ښار د سرسبزۍ لپاره مصرف شوې ده او څه برخه پاته ده هغه به هم انشاءالله د کال تر پایه پورې مصرفیږي. تر ټولو مهمه پروژه چې په کندهار کې البته پروژې د هغو د جملې څخه موږ او تاسې د شکاپور دروازې د سړک یادونه کولی شو. دا په کندهار کې تر ټولو د ښاروالۍ تر ټولو مهمه پروژه ده. شکاپور دروازې سړک موږ تاسو ټولو ته رامعلومیږي چې دا یو مهم سړک او پر دې سړک باندې یوازې د ښار د 3مې ناحیې او 15مې ناحیې اوسېدونکو تګ راتګ نه کوي. په دې کې د ډنډ ولسوالۍ او همدارنګه د پنجوایي ولسوالۍ خلک به هم پر دغه سړک پر دغه لاره باندې تللی. یعنې تر ټولو مهمه پروژه چې وه یا مهم سړک چې و هغه د شکاپور دروازې سړک و. الحمدلله یو فاز یې بشپړ سو، خلاص سو او دوهم پاس کارونه هم په منظم ډول روان دي، هغه به هم انشاءالله ډیر ژر بشپړ شي. بل لور د کندهار ښار اوسېدونکي د ښاروالۍ له وروستیو فعالیتونو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د سړکونو رغول د ترافیکو لپاره اسانتیاوو، سوداګرۍ او د ښار په ښکلا کې مهم دي او له مسؤلینو غواړي چې د یادو پروژو پاته کارونه هم خلاص شي. زما نوم حاجي عبدالعزیز دی. الحمدلله خیر د اسلامي امارات څخه ډیر خوښ یو. داسې نه چې دا یوازې موږ ته سهولت دی، دا که درته وایم چې د ډنډ ولسوالي و، پنجوایي ولسوالي و، د ژړۍ ولسوالي ګرده پر دغه علاقه باندې ځي وایي او تاسې هم دی وایي د شکاپور دروازې پر چوک باندې به څال وایي خلک به د انتظار څخه ډېر خسته شول، به د انتظار څخه خسته شول. اول چې دا سړک ووځي وایي دغه پر چم باندې د خلکو ته پیسې هم ورکړلې، کور یې ونه خدای دې خیر ورکړي وایي د خلکو ته پیسې هم پر متر پر حساب باندې ورکړلې وایي. د دې علاقې د متر په 6.5 ور حساب کوي، هغه علاقه چې د میانجې دغه د په 22 کې په 22.5 روپۍ ور حساب کوي وایي. نو زموږ سره احسان وکړي وایي، الله دوی سره احسان وکړي وایي، د ګرده په خوشحالۍ په دې سړک باندې وایي. ندا محمد اوس خو ډېرې ښایسته اسانتیاوې رامخته کړي دي، ډېر ښه خوند کوي چې دغه طرف هم جوړ شي او ډېر ژر کار پر وسي. نه د دې خوا کار یو څه زرننی دی چې دغه کار ژر وسي، بره به د خلک یو څه بېغمه سي. نور انشاءالله ډېر ښه خوند یې کړی دی. موږ بیخي راضي یو، نو خو دا د کار شروع دی. د مسؤلینو په خبره چې کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي فعالیتونو ترڅنګ 8 ضرورتونو ته د کار کولو زمینه هم برابره کړې او لا هم هڅه کوي چې پروژې ډېرې او ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.